د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی روزونکی لالچند راجپوټ د افغان ملي لوبډلې په اړه په نړیوال جام کې دا څرګندونې کړي. سلام او مینه دوستانو، که مو ویډیو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ، او که مو لا هم زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی ضروري سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. موږ هره ورځ تاسو ته نوي او په زړه پورې مطالب خپروو، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. افغانستان په خپله هره لوبډله ماتولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی روزونکی لالچند راجپوټ په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي افغانستان په خپله هره لوبډله ماتولی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی روزونکی لالچند راجپوټ په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې لوبډله باید په نړیوال جام کې له افغان کرکټ ملي لوبډلې څخه وویریږي. د نوموړي په وینا افغانستان سره بهترینه بالینګ او په ځانګړې توګه سپین بالران دي، او په کوم پیچ چې بال ګریپ کیږي یا تاویږي په هغه ورځ به افغان لوبډله د نړۍ هرې پیاوړې لوبډلې ته ماته ورکړي. لالچند اوس مهال د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې روزنه په غاړه لري چې راتلونکې میاشت کې پیلېدونکی 500 ورځیز کرکټ نړیوال جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. نو ملګرو، رښتیا هم افغانستان ښکلی بالینګ لاین لري. انشاءالله افغانستان به په نړیوال جام کې بهترینه لوبې وکړي. ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.